रगला द सबा पारोजा स्टारगो के नूर दा द स्माइल हम रोजा द स्कूल मिस रगला द सबा पारोजा स्टारगो के नूर दा द स्माइल हम रोजा द क्लासरूम के दा सवा माशूमम हर यावर कवि गुड मॉर्निंग मिस जंग मिस हम खुशाला दा चौक पादस्तर लिखी लिखी मखादा हम पूरा जर दा तोलो ना खाइस्ता दा दा मोर दा स्कूल मिस हर याव स्टूडेंट वाई वाव वाव व्हाट अ ब्लिस दा चौक दा मोर दा स्माइल हर शे कैसी दा स्कूल मिस समा दा दूर मशू मेमोरी दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा دای د ایری تیرو باسمه چې ناشته تیار کم چې زم سکول ته چا واړه به را رسېدلي کو نه نادي بچي په نغري کې څه ګورې دا حاجي څه به وګورم نور څه دي دلته خو دغه ایرې پکې دي نو ذخیرې خو پکې نه دي ته دې خوا راشه دا حاجي ګله میم خبره کومه څو ځله مې درته وویلې چې چا سره پیټ یې ککه یو کیلو خو بس ځې او دا میل پیک مې رات مړې روړې دې کې اوس څه دي پیټ یې کما چا سره یې کما نن سبا خو چې سیر پیوي نو دوه سیره پکې اوبه وي دا میل پیک خو په دې خري کم از کم خالص خو دې کنه اخو منم دا حاجي ګله خو نه یې خوند شته او نه یې رنګ شته رچې و یا بچي نن سبا د خلکو خوند او رنګ نشته د کله پکې چا راوستې دي او دا خو ده ته راته ووایه چې تنخوا به یې کله میلاوي دا حاجي ګله 3-4 ورځې پکې شته دي دا دوکاندار په شوي دي وی هغه پیسې له راکې مې چې تنخوا والو خیره نو پیسې به درکړم خیر دا حاجي ګله خفه نه شي لکه زه خو لور یم ستا که نه لور زوی دي یم هر څه خو ماله زور نه دی که نه خیر دا حاجي خپو لاس باندې سلامت دي ښه روغ یې خو څه کار کوه که نه ستا نه خو بوډاګان دي څه ناسه کوي د خانانو دا غلامي چې کومه دا اوړه دا جوار چې روړمه دا کم خوځي خو یا به د خېټې غم کوم او یا به دوکاندار نه غم کوم خو زه یم چې ورور دې وي نو کم از کم د دې لانجې نه به خلاص وم ما دا تور برید چې کوم دي دا تور برید دا مې تا ته سپین کړل په دې وجه چې یم ته نوکره شي نو نوکري خو دقه کومه دا حاجي ګله خو پرایویټ سکولونه دي تنخواګانې څه دي 12,000 14,000 روپۍ تنخوا نو په هغې به ځان ساتم کو تا به ساتم کو کور به ساتم کو خرچې به پوره کوم بچي چې سړی ځان ساتي که نه هغه په 15 روپۍ کې هم ځان ساتلی شي خو چې نه ساتي نو که هغه 2 لکه روپۍ میاشت شلي هم یې نه ساتي ته ښه وې دا حاجي ګله خو چې سکول ته لاړ شم هغه وړو ته وګورم که نه نو زړه مې خولې له راشي او چې بیا سهار امتحان راشي پیل شي نو مور او پلار یې بیا ما پسې کنځلې کوي ټیچران ورته سبق نه ښیي څه ورته زده کړه نه کوي بچي خفه کېږه مو دا پرایویټ سکولونه چې کوم دي که نه دا خو صرف د پیسو لپاره دي او اوس راغلل که نه په سرکاري سکولونو کې به ښایسته سبق ویلې کېدو خلکو به پیسې مسې به چا سره نه وي 1 روپۍ اتانې به یې ورکړه غونډه وده پې تېروله اوس خو چې یو ماشوم د کوره ځي نو 50 روپۍ ورکړي یا 100 روپۍ ورکړي په هغې هم کار نه کېږي همدا خبره ده دا حاجي ګله ما وی زه د سکول نه پس 1 بجې چوټي وکړمه نو هغې نه پس په مازدیګر 4 بجو کې وړو ته په خپل کور کې ټیوشن ښیم نو چې کور ته راشم د کور کار ته وګورم هغې ته چېرته وزګارېږم نو چې هفتې راغله 1500 روپۍ م راکوله 10 ماشومان دي ډېرې پیسې شوې یا بچي زه له بیا له بادامو غم نشم کولی خفه کېږه مو څه چې دي په دې شکر او څه چې نشته صبر پې کوه الله به راکړي صحیح ده دا حاجي ګله نو ته داسې کار وکړه ته کوزې ناوخته دی که نه اورې زما هم لږ کار دی یو ملګري دوا مې ورغې له به لاړ شم نو چې چای پخه کم چای به اوس کې نو که بیا دوا له ځای نو لاړ به شي یا بچي چې کوم خوا ځمه هلته چای هم شته روټۍ هم شته او دنیا ملګري مې راغلي هغوی زما انتظار کوي خو ما یې له کور ته ورځم سوال جواب کومه چې تا ته صرف ووایم بس صحیح ده دا حاجي ګله بس زه به هم ناره لاړه شمه ماشومانو ټفن کې ځان سره سره وړي لنچ به به سره وکړم خدایه پاک زه به تا له ماتې پیسې وغواړم که نه ماتې واله اوې به در ځان له ماشوم به ولیږي نو 2-3 سموسې به ځان ته راوړي نورې به بیا ماله راکړي صحیح ده زه روغه ده صحیح ده خو خرچه ډېره مه کوه نه کوم دا حاجي ګله زما خو د مرغۍ عمره خېټه په یو موټي باجره مړې خیر دی
100 روپۍ ته ولګوه 900 مال واپس راکړي صحیح دروغ زما د بچي دي بس هغه کیدم ځان سره د کور خرچه به چلو مته خو اکثر نه هلته نیکانو کوي نه که نه هغه ما سره ښه دي خیر ته ما نه غواړه سلام علیکم وعلیکم سلام یا الله ناوخته شو په باندې 8 بجې شوې په کم 9 بجې زیری ده هغه غزله مو څه په ورانه لا سټوډنټ مې ته چې زه راشي چې ځمه مشم چې را کار وکړم ای سړیا یو خبره مې واوره الوزما سکول ته ځو ویم دا تاسو د پریاز خان په شان دي بډې والي دي د بډو داسې خبره ده دا پرتوک د لک شان ښکته کا او دا ګیټې د معمولي ښکاره کا او دا څپلۍ دي لکه د تعلیم یافتو خلکو وتړه ولې مې شرمې هلته کې خدای دې تباه و برباده که مسرت تا دي خدای تباه و برباده کړي اوس رزلټ د هغوی دی که نه نو موږ به په سکول کې څه کوو څه چل به کوو لکه هلته ډانس به کوو ګډېږو به که څه به کوو ای سړیا ویم له خیره سره زما بچي ماته تللی دي په کلاس کې بس پوزیشن اغشتی دی خدای دې دوی تباه و برباد کړي ما وتل چې د کلاسونو دا شیزونه مه رالی خو ستا بچي دي ته وایې ماته تلي نو خدای دې دوی په ښه خرخته کړي کار یې راله بیا کتلی ویم خوله دې ماته شه په کلاس کې په 1 نمبر راغلی دي ویم یا الله دا کم انسان سره ما واده کړی دی د سکول په شا باندې تیر شوی دی ورشه افسانې ته چې وګورم تعلیم یافته خاونې دي له خیر سره بچي تعلیم یافته دي تا ته پته شته د خلکو پلارانې په 2 درېم ورځ د بچو خبر واخلي سکول ته ورشي چې زما دا بچي قابل دی نالایقه دی تا ولې ټیوشن قدر یې نه دي نیولې او بیا هم زما بچي تکړه دي وګوره کتاب به یې راغشتی او دغه دي 1 نمبر باندې راغلی دي تباه و برباد که زه یم په دې خبره کې لږه ساله سا به ځنه وخېږي اوس به لکه ته ماته ده وایي چې سکول کې ته وشو او ته به درې دا کارونه روزګارونه کوم کله به سکول ته به روزانه روان یم چې زما بچي نن فسټ پوزیشن نه اغوستی و نن یې د کلاس نه دا شیز راغوستی دی خدای دې بیخ او بنیاد وباسي مړې ګوره سړیا خبره داسې ده لالا په خیر علي په خیر علي ترو لور سړی مه شي خیر دی ته خو داسې پوزیشن دی جوړ کړی دی ته به وایې چې یاره غنمو لوله روانې یا د ګنو لوله روانې داسې چېرته روانې خیر خو دی ویم د وزیر ګړی هغه پریاس پېژنې دا بډې والي هغه څیز یې د ځانه جوړ کړي دی لیونې ورته ویم دا بډې ښکته کا ګوره لالا سکول کې استاد یې رنګ کړو وی مور او پلار راشي له خیره سره بچو مې فسټ پوزیشن په کلاس کې اغشتی دی سکول او که نه ترورې لوري یو کار به ومې کې وی لالا ویم 2 خو به درله وکړم ستاسو به څه ریزلټ او څه امتحان به مې زه خو دونه په غټ امتحان کې ګیر شوی پته نه لګي چې پاس پشم او کوپیله وی څه لالا چل شوی دی داسې کار دی هغه بر کلي هغه مس نه ده کله کله ستاسو د کور مخې ته تېرېږي وی ویم هغه شنې غونډې کې سترګې چې او دي مخکاک وی ویم سم ګل دی لالا یاره ترو لوري دله به اوږدې کپړې والم ما ته پته چې پرتوګي لنډ دی تا له به خشته سپلی مالم دا خیرونه ټوپۍ نه را دا هم نه لرکم داسې به ښکم لکه د 10 کالو شهزاده خو دا معلومات را لوکه چېرې دې کور کم ځای دی او د پلار یې سلوم دی ویم لالا دا کومه خبره چې تا وکړه د سمي نو دی خو په 10 کالو کې هم نه سمیږي او داسې خبره چې دی سمیږي د هغې به 15 اولاد دی داسې کار دی ته بېغمه شه دا کار تا ما ته حواله کړو مړه معلومات پې درله وکړمه هم له خیره سره رندار به مې شي خدای دې تباه و برباده که غلی شه دا خو دې عمر کې په کار و چې ناست دی په جومات کې الله الله کولی دی په دې عمر هم لیلا یادوي ولې؟ یاره یا الله توبه دا جوله خوله دې خاورې شه چې خبرې کوې ته وایي شیدلې لوري په خوله کې پروت دی چې څونه بدرنګ یې نه هغه عمره خبرې هم دې بدرنګې دي هغه عمره دې ژوند تور دی دا سره د ما څه کار دی لالا خفه نه شي زما خبره اوره لږې خبرې په سړیتوب کوه نو په سړیتوب یې کوو خو لکه دې سړي ته موږ څه ښکارو نو زما د لالا نه خو ته بوډا ښکارې ماشاءالله د هغه ویښتو ته وګوره د هغه لوک ته وګوره زما لالا خو چې په لاره روان وي زما لالا کې کمې داسې دی په دیوالونو ته جینکې اشارې کوي لالا ته خو 50 کاله عمر دی ته په دې عمر کې عشقي کې یاره تا ته به اوس زما لالا عاشقې والي دی ترورې لوري هسې یو خبره کوم خفه کېږه ما نو خدای دې ذلیله که د ویښتو پورې بدرنګه دې پوزې ته چې وګورې نو هغه د زوړ اټاسټي هغه سلینډر دی هغه سلینسر وته خو هغه شیز دی او ته ماته دا وګوره هغه بریک چې والي نه هغه مې دیسن دی لو بخیا قشره مې لالا چې ما دا کلفي مخه دا رګول په شان د ترو لور راکړه د خو سره خو ته داسې ښکارې لکه کلاسپورو یا چېرته چپړاسي نو ته اوس مرې او بله خبره وره 50 تو نه د 55 سال شوم میوه چې څونه پخېږي هغه عمره خوږېږي او دا زړه نه دی ساده ګله
یا ساده ګله مړه دا جینۍ والله د دې پلار ته ویل غواړي چې دا سکول ته مه رالېږه مړه وایي هسې غټه ښځه ده خیر دی دا ته داسې معاشومې که نه د څلوېښتې معاشومې چې دا غټه ښځه ده نیسه ما ته مې مور ویلی وی چې ته غټ شي که نه و انشاءالله تعالی وی تا له به د سکول میس کومه بس زه خو اوس د خیره غټ یم او ته به م واده کې نور غټېږي خو نو به دواړه به لکه تا خو به مور ورکوي که نه نه نو څه به اچار به درنه اچوي زه واده نه کوم د مېس په لازم خاوندي دغه شانتي به دې ته خو ګوره که نه ما ته مې مور ویلی ویل چې ته غټ شي سبق وایه وایه د سکول استاده به دله وکړي ډېر بې شرمه یې که نه دا مشر کشر ادب دکې نشته ولې راکې نشته دی ولې راکې نشته دی دا به دلته دا د دې مور ته ووایه دا نالېقه ده امیر علیږئ زموږ د غونډ سبق ګډ وډ کړی دی دا د کور د کار نه پټېږي پراټا هغه خو تاسو چې کومه دی د پته نه لګي چې دا پکې سوکړو کوکوسو هغه هم سور کړی هلته فرګیم نه شو نیمه چې داسې به بله خبره ګورئ دا نوي سټوډنټ ده او یو جنۍ ذات دی تاسې په کلاس کې ولې چیړئ ولې سړو په منځ کې ښځې کښېني ولې هغه د نه مخکې ناستئ خو تاسو ورپسې نښتئ بس شاته نه کښېني کنه نو شاته نه چې مخکې ناست یې مس موږ ته په عذاب وي یا خدایا یا خدایا دا څنګه هلکان دي دونه خو پکې سپکې دي مسه په دې اوږو باندې را روان دي خپل بختر ته د وګوره کټملان پکې شوي دي سپکې نه دي زه خو به بیا هم یخته کاټا کړم زه دا به اوسه څه کوي دا به اوسه څه کوي دا د دې نه راغلي دي که نه نو مس پکې دکې دي ما ته نور پکې وګوره ما نور پکې مه ګوره دې نه مس راغلي تاله وګوره ما پکې مرشي غانې مرشي په خبره پوه شه لږ سم شي مثلا ان شاء الله تعالی زمونږ غاڼې سټارټېږي ان شاء الله تعالی به زه چې کوم دی ان شاء الله تعالی جوس هم راوړم ان شاء الله تعالی به زه ګوړ هم راوړم ان شاء الله تعالی چې موږ غاڼې کې څه کوو هغه به درنه کوو په دماغ دې راله درد کو اوس په کور ته ځمه هلته به کار روزګار کوم خو دې ته وګوره ستاسو نیسو ما در سر د ګولسته کپسول در کومه دا واچوه نیسه به سر دړ ښه شي دا خو سیل دی مړه سیل کینې ګورې دا خو د هغې بیټرۍ سیل دی هغه خلکه چې په غلو پسې ګوري ها ما نه خو چا ویلې دا کپسول دی میسه ته میسه ما له دغه ډایلاګ کې م راځي ګوره ښه میسه پرابلم به راته نه سازې پرابلم به راته نه سازې ولې دورې زمجونه بس د دماغ کار پرېږدي هغه شاهد خان دونه نو مشهوره چې څونه تاسو به ډایلاګونه مشهور کو وی به ولې مشهور سړی دی زه چې غټ شم انشاءالله تعالی ما نه به شهید خان سازېږي مس د ما ته وختي بریک کې وي یو ټیک ټاک خو را سره جوړ کړه او بیا دغه چغې جوړې کم غلی شه تاکم تیاره را تم دې پسې ډډې مګي ویسه د دې په ټیک ټاک کې تصویر سوی راځي هسې خبره درته وکړمه دا نه ده دا والله چې د ښځو هغه نوم یې شرمولی دی په ایمان ته دې ته وګورې خیرې به ته به وایې جامت یې کړی دا مخې باجونه کړه باجونه یم کړه دا مخې داسې شین دی ته به جامت یې کړی والله داسې ته وګورې خیر دی دا خیر چېرته دی مړه موږ یې په شرمونو وشرموو مس مخکې شه مس مخکې شه مخکې شي جي ته خو مس دی ته شاته شه او نه او بله خبره تاسو ته ماته ده ووایې که نه هغه خو پرېږده بس ما هم پرېږده هغه نه بیا دی ما هم پرېږده خو تا د واده ده واسکټ ولې اچوي دا مې د ماما دی مړې د ماما دی د مس کوم عجیبه خبرې کې دا ما د ماما را کړی دی ماما ها چې وې تا ما ته ویل دا اچوی دی چې سړی د واده سړی ښکاري ها ها به کې راوایې نو ته ځان ته واده زلمي وې دا شیشه دی واده ها ولې خدای بابا شیشیم راوړي یا خدایه دا څه دي ما ته مو وایي ځای نظر کېږي وایي ځان ته شیشه کې ما ته پته ره مور پلار د نه کور کې تنګ دي زه کوم دلته رالیږي وی مې کو دې امتحان کې پیل شوې که نه قسم په الله کو کول کې پرېږدم من به وفایي نه کوو مس غواړم موږ به وفایي نه کوو شل کاله به تېر شي که نه خو ستا یې کلاس ته به موږ وانهړو دا مې څه واده ده ته سره نسه موږ نه پاس کوو ځان او دا هم نه سره واده ده ته دومره ښه ښځه موږ هر کال پیل کوه موږ به تاسو خوشحالې خو دا کال پیل شوې که نه قسم دې زه سکول پرېږدم موږ به بدلي وکړو ټرانسفر کېږم بل ځای کې ډیوټي موږ به ته بدلي وکړو که نه ولې موږ سجو ولې ته به تنخواه اخلې موږ به سپریز راځو موږ به بدلي وکړو هېڅ به بل سکول ته لاین ووځو کې شي دا داسې ظالم شیری دا عمر ته نه ګوري خو چې کله دې پاشقې راغی مباستو بتا یاره لا لا خلی شته خو هغه مې وایي چې په ایماندارۍ ته چې څونه پخېږي که نه
نو هغه عمره به ترخېږي. ویم دغلته غلی کښېنه په ارام باندې ویم مونږ پورې د هغه شي ده ویم تا خپل خاندان ته کتلي دي ټول تاګه واګه دي لکه د ستا داسې خبره ده لاله ویم چې زما رشته کېده نو هغه ټایم کې چېرته وي چې خپل مطلب دي شو نو اوس یې راله صفتونه شروع کړل. ما څه پته هغه وخت کې پته نه چې مخکې په سیندو لاسې جوله مخکې اوس خو چې ورته وګورې جوله ګوړه ترې جوړه شوې ده. خو ځه ته خو ما له چاړو ونیولې را سپېره خولې دې نیولې ده تروې لورې ته راله بس خبره وکړه زه ستا ذمهوار یم صحیح شوه. ویم بېغمه شه دا کار دې په ما باندې شو. ښه ځه ورځې کمینه لا د خولې برغولې دې جوړ کړه ټیک ته ویم د سکول په شا تېر شوي خو دا خبرې خو لږې درنې کوه که نه د بچو پلار یې دا د چینه خلفۍ په شان خوله دې نیولې دا خوله دله ماته کړم په خپله به راته په دیوالونو راښکاره کېدي په رنګونو به یې تنګ کړم اوس زه بدرنګ یم لکه خدای دې تباه و برباده کړه زه دې سکول ته تا سره زه نه ځم. راشه وای خدایه خبره مې واوره ویمې ابلور خو مې په چوکه باندې راګیر کړ وي او توبهګار شوي نه ویم اوس مې په دې لاره کې راچوکم راځه سیده د دې غوږه دې نیسم او د سکول ته دې بوځم هلته کې د سکول استادان اغوستي یو او بل خو دا چې نن سبا استادانو له څه کیم نه که نه نو یې بچي دله به خېټه کوي ویم توبه خدای توبه د سکول نه سمه راجواړه جوړه شوې د سړیه. ښځې یو خبره مې ذهن له راله خفه کېږم دا لالا چې اوس کم تېر شو که نه د ده په باره کې بس دا خبرې پرېږده پرېږده که نه سلیمان دې لاله دا کار نه کوو دا خو د شپېتو دی وله جینۍ به پرې غر کوي. ماشاءالله ماشاءالله ویم زما لالا پردو غمونو والې دی ځکه دا سیستې جوړ شوی دی او ماشاءالله ویم ویښتې هم تور دی تا دې خپل سر ته کتلي دی دقه دی دا خو دې ستا د غمونو د سایکل ګدۍ جوړه کړه ګینې زما خو دا د ایښتو په ایمان چې په لاره به را روان یم که نه نو دا جینکۍ به راته سوځېدې خو زه به نور به ته سویم خدای دې ستا د لالان تباه کړي او تام راځه وی خوله دې ماته شه چې په لاره روانه ومه نو ما ته به خلکو تماشې نندارې کولې چې دا انګریزه ته کومې ډډې راغلې ده وی په تاسو کګو وګو واورېدمه نو دا جینۍ ده که نه نو جینۍ ده که نه مس نو جینۍ نه ده څه مس لاین جوړ کړه دماغ هم راله خراب کړ. میسه د ما نه وختي هم چوره پټه کړې وه. مې څه کوم د پټاوي غمې دي نو هم چوره کې ساده ډېر نقصان دي او هغه کې څه نه ختمېږي دا एकदम دې خوړې دا یار څه ګنده خولې م دي نو والله بس ای جینۍ ته ما نه مخکې شه ته مخکې شه جینۍ ګورې ښه نن نه پس به تاسو په یو ډیسک نه کښېنئ صحیح ده ډېس باندې به ولې به یو ځای کېدو ما ته مې مور ویلې او ده ته مې مور ویلې دي ده ته زما مور ویلې وایي ته د ده رور یې او ما ته د ده مور ویلې وایي ته د ده رور یې خربوزه د خربوزې نه رنګ ګلي په دواړو یو بل کې ښه جوړېږي. ګوره خبره درته وکړم دا سکول به پرېږدو ظالمه ځان له به ګډې واخلي یا به چیلې واخلي سروبې او شپېلې ای همدقه راسره جوړېږي هغه روز به کلی چې زما سکول نه به هغه مې سکول مخې ته چې ما پلار ته مې ګاډۍ مې هغه ته سکول مخې ته میسه هغه چیزو چې دي هر څه باندې هغې کې به هم غلا کوي ما نه پراټې ور څه پټ کړم چورې هم رانه پټې کړې ستا نه سکړه کوم هغې ستا نه هم چورې مو اخېستلې مې راوړه که نه کور ته سکول ته ته به ځان نورې پخېږي هغه ماشوم را ساره چې ونسکي بریک د پاروړ ځان یې لنچ وکړي خو تاسو خېټور یې پته نه شي دا څونه خوراک کوي دا ځکم خور میسه ماشومه پخې کښېنه میسه څنګه یې کړي تورې کړې غوږونو کې د شنګار شه خپلو کې دلته لاندې وځئ کبډ وکړئ زه جنۍ شي زه کور ته بس خبره درته کوم بس بیا ځئ موږ هم ځو په موږ هم ناوخته دی دا آی لভ یو څه شي ته وایه تا چې هغه سړي ته ویله تا چې هغه سړي لیلو ته دې ته ووایه دا به جواب دی دا آی لভ یو څه شي ته وایي دې وخت یې د مس هغه سړي ته ویله چوکیدار ته وایي آی لভ یو دا مې نیا ساک پخ کړو نیکه ته مې آی لভ یو نو کا ساک ته وایي امیته آی مس یو څه ته وایه جنۍ جواب ورکړه وایي جنۍ ولې جواب ورکړه میستیک هغه ده میستیک خو هغه ده په خپله چې کوم دی چوکیدارانو ته وایي بخپنه آی مس دې ته چې زما ډېر یادي زه ته یادېږم نه او چې ورته وایي دا ساک راوړه آی لভ یو په انګلیش کې آی لভ یو ساک راوړلو ته وایي که نه غندلې ساک زه مې سته یادېږم مسه انشاءالله تعالی که سبا موږ رانلو کېدای شي موږ بیمار یو دوانه ښه خو بیمارې سبا چهارشنبې ورځ ده چې نیک په 9 بجې سکول کې ازرګې ما ته پته سبا به دواړه ګر دی او کمترن چرګان باخلې په وخت سکول ته راغلې مس موږ به تا ته په لار کې نه راځي چې په کومه ورځ ته سکول ته راځي ګوره ما ته مه کېږې سکول ته سیده راځئ ښه مسه موږ به سبا بیمار یو بس دواړه به موږ بیمار یو
مونږ چې دا به د په سر دړي بیا زما په سر دړي بس زمونږ به بیمار سبا مونږ نه زمونږ چوټي ده ټیک ده میسه چوټي والا ورک چوټي ولا ورکا چوټي ولا ما ورکا غروس پارام تیر ما نه ټول ورځ به اختر اخر چوټي والا ورک اے دسي مخ کې دی نه سوتو ګوره دسي مخ کې دی ته دې تو ګوره دې ته ګوره خپل طریقه تی دي زما د خپل دې نه خپل کور ته ځي بزو زیر دي نه ګورې بزو کنه میسو بزو کنه میسو مور ته مې مصر دا شی د مکلاله لیکه وکا مانټه کنه ځکنه ای خدایا دا څنګه لکان دي میز د چیزو ادا غل علام د پشان دیوانه دی راځه چیزو یو خدای دا څنګه سټوډنټان دي دا علي پاڼه ولې نه ورځي اے بي سي ولې نه ورځي بس صرف دقله تکړه دي بچ دا غروري ګډه وډه راځه میز د چیزو جنې تم باندې بیل شه بس دلته زم